बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زه یم ډاکټر عبدالله د اندې شمس القمر صاحب مسیح یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن زه به تاسو ته د اندې شمس القمر صاحب یو ډېر خوږ کلام اوروم. نو راځئ چې دا کلام ولولو او خوندونه ترې والو. که د رنګونو په ګلونو بړېدمه یاره، که د رنګونو په ګلونو بړېدمه یاره، خو د سپرلي د یاد په ژبه ګړېدمه یاره. دغه حالات چې د زغملو زغم یې نه لرمه، دغه حالات چې د زغملو زغم یې نه لرمه، زه به د درد شپېلۍ کې چاته جړېدمه یاره. پتا د نه راتلو ګمان څنګه کولی شمه، پتا د نه راتلو ګمان څنګه کولی شمه، زه د یقین د غر نه ښکته رغړېدمه یاره. چاته به وي اسانه شوې ما ته ګرانه شوله، چاته به وي اسانه شوې ما ته ګرانه شوله، چې زمانه نه وي کېده زه زړېدمه یاره. ما په څه شان یې په دې خپل سر ګرځولې اشنا، ما په څه شان یې په دې خپل سر ګرځولې اشنا، زه ستا په خپو کې په هېڅ شان نه توړېدمه یاره. په ما هېڅکله د غلي د منې بیاج نه راته، په ما هېڅکله د غلي د منې بیاج نه راته، ستا د ښایست په یو نظر به مړېدمه یاره. د ژوند د تورې شپې د غېږې د سحر ارماني، د ژوند د تورې شپې د غېږې د سحر ارماني، ستا د جبین د نمر په څېره رڼېدمه یاره. زما چې تمه ترې د سترګو خوږېدو کېدله، زما چې تمه ترې د سترګو خوږېدو کېدله، هم هغه سترګو کې ډېر ډېر غړېدمه یاره. زه ستا د مینې محل، زه ستا د وفا کنډر، زه ستا د مینې محل، زه ستا د وفا کنډر، په بل لوري چرته پرېوتمه چې نړېدمه یاره. زه که یو ټکي د رڼا پاتې کېدم دی، زه که یو ټکي د رڼا پاتې کېدم دی، زه د تیارو د ځنګلونو چڼېدمه یاره. بس یوه لاره بله نه وه ماته مخکې پرته، بس یوه لاره بله نه وه ماته مخکې پرته، کوم خوا به تلم که د عشق اورېدمه یاره. زمونږ تاریخ د ځان ځانۍ په نیلي سور ګرځي، زمونږ تاریخ د ځان ځانۍ په نیلي سور ګرځي، تل د دې غمه ریجېدمه دوړېدمه یاره. دغه چې ته یې کوې دغه د وفا چارې دي، ستا د جفا په میچن چرته غوړېدمه یاره. ستا د خبرو زمزمو پسې راوګرځېدمه، ستا د خبرو زمزمو پسې راوګرځېدمه، د خپل ګوګل د شر و شوره کړنګېدمه یاره. زه د خپل زړه په ژبه ولې باور نه کومه، زه د خپل زړه په ژبه ولې باور نه کومه، چې زه د مینې په ګناه کې کړېدمه یاره. زه د حالاتو د سره اوره هغه دم شم خبر، زه د حالاتو د سره اوره هغه دم شم خبر، چې ستا د زلفو په یخ سوري تړقېدمه یاره. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.